مسافر اور سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروری دی لکه د حیا خلاف دی لیکن چونکه په دې حواله سره ډېر شي مسافر رونه چې کوم دي سوالات کوي سوال دا کړل چې خزا خاون د ویډیو کال په ذریعہ باندې د یو بل جسم کته شي یا نشي کته د یو بل چې کوم ستر شرمګا وغیرہ دی هغه کته شي یا نشي کته زګه چې موږ دغه سوال کړل چې زب مسافرې کې مو اکثر د ویډیو کال په ذریعہ باندې دا زه مطالبه کوم نو آیا شری حواله سره د دې څه حکم دی یعنی شریعت کې د ویډیو کال په ذریعہ باندې خزا خاون یو بل تکته شي د یو بل جسم تکته شي د یو بل ستر تکته شي شرمګا وغیرہ ته نشي کته ور یاد وساتئ شریعت په دې حواله سره بالکل واضح دی لکه اوس مثال طور پر یو د ویډیو کال یو چې کوم دا سوال کړل دی ویډیو کال نه هټ کی مثال طور پر خزا خاون په یو کمره کې پاتې کی نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده خزا د خاون لپاره لباس دی خاون د خزې لپاره لباس دی د قرآن کې الله حضرت فرمایي چې تاسو د یو بل لپاره لباس یې د یو بل چې کوم د تاسو نه فاغسته چې د یو بل چې کوم د سکون حاصلولو ذریعہ د خزا د خاون لپاره خاون د خزې لپاره او په دغه صورت کې ظاهره خبره ده چې کله کورواله کېږي نو خزا د خاون په مخ کې به حجاب کېږي او خاون چې کوم د خزې په مخ کې به حجاب کېږي په دغه صورت کې ظاهره خبره ده مخامخ په یو کمره کې نو په دغه صورت کې خو شریعت داوي چې تاسو یو بل تک دی شي د یو بل جسم نه فائدہ غسته شي لطف اندوز کې دی شي او د یو بل جسم تک کته شي بده کې سممانیان نشته یعنی شرمګا وغیرہ تم کته شي د یو بل لیکن د حیا خلاف عمل دی شریعت اجازت راکړل لیکن بیا د حیا خلاف دی عمل لیکن البته شریعت په دې حواله سره بالکل کلیر دی چې بالکل تاسو د یو بل د جسم نه څنګه نه فاغسته شي نو دا شاندي یو بل جسم تک کته شي اوس د ویډیو کال دا سوال چې کوم کیږي نو یاد وساتئ په دې کې ډیر مفسدات راځي لکه اوس مثال طور پر لکه دا نارینه چې کوم دی دا خاون چې کوم دی اوس خپل زنانه ته چې خپل جسم وخایا او چې کله هغه مخصوص اعضاء خو نو دا غي سره ظاهره خبره ده چې کوم خاون دی د جذبات په بڑکاوي دا څه کې دي نشي چې جذبات چې کوم دی هغه بڑکاو نشي چې کله د جذبات بڑکاو شي نو دی بیا دوه کار کوي یا خو بده مشتزنی کې یعنی د لاس په ذریعہ باندې خپل منی چې کوم دغه خارج کې دام حرام ده او یا چې کوم دی به چې کوم دی د بدکاری طرف ته ځي زنا طرف ته ځي لواطت طرف ته ځي نو په دغه صورت کې چې کوم دی دام د ګناه کار نه دام یو حرام عمل له نو ظاهره خبره دی مفسدات ډیر نورم د دې ډیر مفسدات د دي چې اکثر کسانو چې کوم دی دا شان دی ویډیو بیا لیک شي دا چې کوم دی ریکارډ کیږي مختلف ذرایع دا سری چې هغه په ذریعہ باندې دا ریکارډ کیږي نو اکثر کسانو چې کوم دي داسې ویډیو بیا لیک شي دا هغه په ځمانه چې کوم دي دا ژوند چې کوم دي هغه بیا په عذاب شي نو بهتره دا ده چې کوم کسان مسافری کې دومره وګد مسافری کې چې کال دوه کاله پس چې کوم دي هغه کوته ناراضي نو هغه ته بیا دا شي چې کوم دي مسائل مخې ترازی نو په کار دا د ګوره شریعت په هر معاملې کې زمونږ تاسو رهنمایي کړل شریعت دا وایي چې د سلور میاشتو نه بعد چې کوم دي تاسو مسافری مکوئ که خزه اجازه نه درکې سمجھ کې خبره او کچری تاسو په ګناه کې مبتلا کیږئ نو بیا د سلور میاشتې سچي یو ورځ چې کوم دي تاسو خپل کور نه بهر نشي پاتې کېږئ وجه صدا چې کچری تاسو ته دا پته چې یار زب کور نه بهر ته زما یا لری زما نو زما په ګناه کې مبتلا شم نو په دغه صورت کې بیا دا پکار ده چې ته تعالی پارت لنی دي پکار مسافرین دي پکار ته چې کوم دي خپل کور چې کوم دي الته کې خپل کور سره چې کوم دي خپل حلال روزګار چې کوم دي تنظیم وکړي زګه چې ډیر شي کسان چې کوم دي هغه بیا په ګناه کې مبتلا شي په عذاب کې مبتلا شي نو شریعت په دې حواله سره زموږ د رهنمایي کې کچري انسان داسې چې داغه مجبوری او سلور میاشتې چې کوم دي د خپل کور نه لري او په د ځان باندې اعتمادي چې یار زه د ګناه نه بچ کېدې شم او دغه شان د خزم په ځان باندې اعتمادي نو په دغه صورت کې د مسافری کول شي د دغه نه پس ک زنانه ته وي چې بای زما طرف اجازه نشته دی بیا مسافری نشي کوله دی راځي خپل کور ته خپل کور والے چې کوم دي حقوق ادا کوي دغه شانتي کې دا کس چې کوم دي مسافری کې دته دا اندازه لګي خزو ته اجازه ورکړي چې سلور میاشتو نه پس مو چې ته پاتې چې کوم دي مسافری کوا دا هغه نه باوجود کدا انسان دا کس چې کوم دي دا نارینه دا خاون چې کوم دي دته دا احساس کیږي چې زه په ګناه کې مبتلا کېږم نو په دغه صورت کې بیا د مسافری جایز نه ده اگر چې خزو اجازه ورې نه ورکړي دی راځي خپل کور ته او خپل چې کوم حلال طریقې سره خپل شهوت ته دا به پوره کوي نو مسله به تاسو سمجھ کې راغلی چې خزا خاون د یو بل جسم ته کته شي لیکن د ویډیو کال په ذریعہ باندې
چې کوم دی نو مثال پکې راځي څنګه چې تاسو نوموي چې اکثر کسان ویډیو په کې لیکيږي دا نور کسان چې کوم دی مختلف ذرایع په ذریعہ باندې دا ریکارډ کیږي او دا غیر پس چې کوم دی دا ویډیو نه بیا لیکيږي نو دا خپل بځای باندې دا لکه د انسان د ژوندۍ د بربادولو یو ذریعہ ده کم یو قسم نه غواړي چې دا ویډیو لیک شي او په دنیا کې بدنامه شي د خپل او د پردو په مخ کې چې کوم دی بدنامه شي عزت یې نیلام شي دویمه خبره دا ده چې د ویډیو کال په ذریعہ باندې دا چانتي یو بل ته وګوري نو اگر چې قتل خو جایز دي لیکن بیا دا غي سره چې کوم دی دا غي نه بعد چې جذبات بلکاو شي بیا به خاوند سکی دی بیا مجزنی کې چې دغم حرام ده یا به بدکاری کې زنا یا لواطت وغیرہ بکی نو دغم حرام عمل له نو امید کوم چې دا مسله بس تاسو سمجھ کې راغلی اجازه راکې نو بهتره دار چې د ویډیو کال په ذریعہ باندې داسې نو بهتره دار چې د ویډیو کال په ذریعہ باندې داسې کارونه د خپل ځان حفاظت وکړي خپل د ضرورت چې کوم حد پورې خبرې دي هغه وکړي او بیا چې کوم د دومره مخه تطلو نو بهتره دار چې د ویډیو کال په ذریعہ باندې چې کوم خپل ضروری خبرې دي تاسو کولای شئ بالکل لیکن بیا د حد پورې چې بیا تاسو ګناه کې مبتلا شئ نو د دې عملنا د خپل ځان حفاظت وکړي امید کوم چې مسله بس تاسو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته